د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلینو د مزار شریف ښار د پولیسو 12 امنیتي حوزو ته د 24 اراده موټر سایکلو د ویش څخه خبر ورکړ. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د امنیت امیر وایي د موټر سایکلو د ویش څخه موخه د امنیتي ځواکونو توانایي لوړول دي. د دې کتې پر برکت سره به انشاءالله په ښار کې د جنایي جرمونو مخ نیول کېږي، ورسره به د ښار ښه نظم برابرېږي او انشاءالله خپلو هیوادوالو ته پوره ډاډ ورکوو چې موږ به د هر قسمه چې کېږي موږ به د خپل د تامین د امنیت لپاره شپه ورځ خپلې هلې ځلې جاري ساتو. همدارنګه ښاغلي خالد د بلخ ولایت اوسیدونکو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه شپه او ورځ د خپلو هیوادوالو په خدمت کې دي. الحمدلله په بلخ ولایت کې که موږ تاسو فکر وکړو د ولس لپاره اطمینان هم دا ورکوو چې په بلخ ولایت کې خاص کر په ټول شمال کې د اختطاف یو لوی مشکلاتو او لوی دښمن دی موږ تاسو د ملت و چې هیڅ چا د خپله د آرام ساه نشته راخیستلی، خپل ژوند یې نشته کولی. هغه اختطاف الحمدلله نن صفر ته راغلی دی. ورسره هممهاله زموږ د سیاسي پیښې نه لرو. په بلخ ولایت کې موږ الحمدلله د ډېر وخت نه یوه پیښه هم نه لرو، کوچنۍ اندکترینه پیښه هم نه لرو د سیاسي جرمونو د طرف نه. نو همدغه د ولس لپاره انشاءالله د موږ د اطمینان یو ثبوت هم دی چې موږ شپه ورځ د خواري کوو، شپه ورځ انشاءالله خپل ولس ته اطمینان ورکوو چې موږ به بې خوبه اوسېږو او تاسو ته به د خوب آرام ژوند در بخو انشاءالله. بلخوا بیا دغه امنیتي ځواکونه د موټر سایکلو د ویش څخه هرکلی کوي او د امنیتي پیښو ته پر وخت رسیدلو کې غوره ګام بولي. از پروسه که همین موتورسیکل را کماندانی مقامات اطلاع برای ما چیز کرده، تامین کردن و پروسه را ترتیب کرده. بسیار خوشحال هستیم، جای شکرآوری هستند الحمدلله برای مجاهدین، چون که برای رسیدگی بر جرایم جنایی و مشکلاتی که رخ میدن بسیار مفید هستند. دا موتورسیکل د هرې لارې دپاره چې هغه لاره باندې موټر نشي تللی نو موږ کولی شو د دې استفاده وکړو. بغیر دغه څه بهترینه شی دی لپاره د دستګیري سمدلاسه موږ کولی چې په دې باندې فورا ولاړ شو یو عملیات وکړو چې هغه دپاره د دستګیري د مجرمینو. نو موږ کولی شو چې په هر زمان په هر وخت کې ډېر زر د دې څه سمدلاسه کار پیل کړو. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ مخکې هم د 12 حوزو امنیتي ځواکونو ته موټر سایکلونه ویشتلي وو او دا دویم ځل دی چې موټر سایکلونه ویشي.